حضرت محمد صلی الله ته فرمایي چې وانک لعلی خلق عظیم. نور خو ټول علما ستاسو په مطلب پوهېږي. دغه دالیتام چې دلته راغلی ده او مخکې مې لیدلی او اوس مې لیدلی ده، کومه ارزیابي چې ما کړې ده په دې دالیتام په حصه کې، نام یې خدای اخلاقي سویې د پوهنتون نمجګه ده. متوجه یاستئ؟ یعنې اخلاقي سویه د پوهنتون نه هم جګه ده. په دغه ساحه کې دغه ماشومان چې دي دومره مؤدب دي، دومره اخلاقي دي، او چې یو میګتون ته هم د دې ضرر نه رسېږي. یعنې په دغه ساحه کې دې ماشومانو یو میګتون ته هم ضرر نه رسېدلی. زه ورته ښه متوجه یم، ښه مې ارزیابي کړي. دا د چا اخلاقي تربیه ډېره مهمه ده. له هر څه نه اخلاقي تربیه مهمه ده. الله وایي چې اخلاق د سم کړه نو د تا د هر مشکل د حل ضامن زیم. د ستا هر مشکل ته زه رسیدګي کوم، د تا ژوند ما سره تضمین ده، خو اخلاق ته سم کړه. اخلاق څه شی دي؟ او د الله پاک هغه طرحه ده چې په قرآن مشان کې کړې ده چې عدل، انصاف، صداقت، ترحم، عاطفه، همکاري، همدردي. دا چې کله ټول په ځان عملي کړي نو سر په دنیا جنت ده. نو خبره داسې ده چې انشاءالله قاري صاحب او نور ملګري استادان ډېر موفق شوي دي. الله پاک دې ته ډېر اجرونه ورکړي، ډېر زیات اجرونه دې ورکړي الله پاک. او آفرین شابس. موږ ټول دغه ساحه دې ته آفرین وایو او دې ته یو غټ د کامیابۍ زیری ورکوو. خدای دې نورم توفیق ورکړي چې دغسې اخلاقي تربیې وړاندې کړي. په اخلاقي تربیه کې دا نام خدای ډېر مخکې دي. نو الله پاک دې موږ تاسو ټول د ظلم ظالمانو، له شر د شیطانانو، له فساد د فاسدانو، له فریب د فریبکارانو نه الله وساتي. واستغفر الله.